سلام، وخت مو بخیر است. سیملا عزیزیم با مراړم د نن ورځې مهم او وروستۍ خبرونو ته. د اقتصاد وزارت د ملګرو ملتونو له ادارې سره په همغږۍ په ناسته کې د بشري مرستو پر شفافیت، د انکشافي پروژو پر پیاوړتیا او د ملي لومړیتوبونو له مخې د مرستو د تنظیم په اړه ټینګار کړی دی. دغه وزارت په وینا په دې ناسته کې د بیړنیو مرستو پر ځای د دوامدار انکشافي پروګرامونو پر لور د تدریجي تګ، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په لرې پرتو سیمو کې د اغېزناکو پروژو پرې کېدو بحث شوی دی. همداراز د ملګرو ملتونو د ادارو استازو د خپلو روانو فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کړي او د راتلونکي کال لپاره د بشري او انکشافي مرستو په دوام ډاډ ورکړی دی. د عامه روغتیا وزارت د خوړو او درملو مرستیال مولوي حمید الله زاهد د یو رسمي پلاوي په مشرۍ ایران ته سفر کړی او د ایران د عامه روغتیا وزارت او د درملو د جوړولو د سازمان له چارواکو سره په همکاریو پر پیاوړتیا، د تجربو شریکولو او د لاسلیک شوي حقوقلیک د عملي کېدو او د افغانستان ته د خوړو او درملو د واردولو اسانتیاو په اړه خبرې کړي. دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیايي اړیکو د راپراختیا لپاره مهم بلل شوی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP راپور ورکړی چې روان ژمی به په افغانستان کې څه باندې 11 میلیونه کسان د خوړو له شدید ناامنۍ سره مخ دي. د یاد سازمان په خپاره کړي راپور کې ویلي چې د بنسټیزو خدماتو د وړاندې کولو بنسټونه د بودیجې کمښت، د خوارځواکۍ د درملنې خدمات محدود کړي او د ژمي په سړو میاشتو کې د ماشومانو د مړینې احتمال شته. کورنۍ ورځې بې خوړو تېروي او د بقا لپاره هڅه د ماشومانو د مړینې کچه په زیاتېدو او ښایي په راتلونکي میاشت کې زیات شي. په راپور کې راغلی چې وچکالي، زلزلې، د عایداتو کمښت او له ایران او پاکستان څخه راستنېدونکي جبري ایستنې بشري وضعیت ترینګل کړی دی. او وروستی خبر مو هم سپینه ماڼۍ په تازه راپور کې ویلي د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ یو لیکلی فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د دغه هیواد ته د هغو هیوادونو د وګړو پر ننوتلو محدودیت پراخ او سخت شوی دی چې د امنیتي څېړنو، پلټنه او معلوماتو شریکولو کې جدي نیمګړتیاوې لري. د دغه فرمان له مخې په افغانستان او نورو 11 هیوادونو پر وګړو د پخواني بشري محدودیتونه هم په خپل حال پاتې دي. اخو د افغان ایواک په څېر نورو بنسټونو د دغه پرېکړو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. قدرمن اورېدونکو، خبرونه مو همدومره وو. تر بیا ښې چارې.